چکنور ملا صاحب د خدای بخښلي چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه په باره کې ما په 8 می 2006 میلادي کې یو لیکنه کړې وه، خو تېره ورځ د وطن د مدافعینو په لړ کې د ده پر نوم پېښ سوم. هغه او د هغه مجاهدې کورنۍ ته د احترام په منظور د غږیز پیغام په شکل د همغه مقال په خپرولو ځان تسکینوم. دوستانو، زما څخه څو ډېرو نږدو انډیوالانو غوښتلي دي چې که د چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه په باره کې څه ولیکم. زه په داسې لنډ وخت کې د خپلو مشغولیتو په وجه پر یوې داسې مهمې موضوع لیکنې ته تیار نه وم. خو که یو خواته د دغو دوستانو خواهش و، نو بل خواته 2 نور سببونه هم وه چې زه یې دغه نیمګړې لیکنې ته وهڅولم. یو سبب دا و چې زه د مرحوم چکنور ملا صاحب د زوی محترم سناتور غلام نبي خان چکنوري یو اخلاصمن انډیوال یم چې د روس په خلاف د جهاد په دوران کې مو سره وپېژندل. د سناتور صاحب او زما ملګرتیا هغه وخت نور هم ټینګه سوه چې په 1993 میلادي کې په کابل کې د تنظیمونو خونړی جنگ روان و او موږ د اصلاحي شورا په چوکاټ کې کوشش کاوه چې دا جنگ آرام کو. په دغه اصلاحي شورا کې د وطن یو شمېر نومیالي عالمان، صوفیان، قومي مشران، تعلیم یافته او مجاهدین شامل وه چې د ځینو نومان یې دا دي: سناتور غلام نبي خان چکنوري، وکیل حاجي عبدالوهاب خان جبارخیل، قاري حنیف الله شنواری، وکیل شمس الحق پیرزاده، وکیل محمد انور خان زرمتی، حاجي رستم خان جبارخیل، حاجي غلام دستگیر بابکر خیل، حاجي شاهجهان خروټي، د غزني حاجي قلندر خان، حاجي فقیر محمد بیزی مومند، قاضي محمد شریف اسحاقزی، محمد ابراهیم بابکر خیل، ډګروال محمد یعقوب خان سرخرودی، آیت الله نور احمد تقدسی، استاذ محمد زمان مزمل، د کامې ملک دلاور خان او ځینې نور ښاغلي چې لیست یې اوږد دی. په یوه مرحله کې مولوي جلال الدین حقاني او ملګري یې د دغه تحریک د سر خلک وه. دغو ټولو ښاغلو په پوره ایمانداري کوښښ وکړي چې دغه خانمانسوز جنگ چې زموږ د ولس د ویاړلي جهاد محصول او ارمان یې خراباوه ودروي. د جنگ په سره اور کې د یوه مشر څخه بل مشر ته په تش لاس تګ و راتګ څه اسان خبره نه وه. عالي همت او د وطن دوستۍ جذبه یې غوښته. ښه مې یاد دي چې یو وارې و چهاراسیاب ته د حکمتیار د لیدو لپاره په یو کرایي مني بس کې روان وو. پر چهاراسیاب د رباني او مسعود لخوا د راکټونو باران و. زموږ په مخ او شاوخوا کې هر ځای راکټونه مشتل. 2 درمند خو مو له سړکه لیدل چې اور یې اخیستی و او زموږ ژوند هم تر جدي تهدید لاندې و. موټروان زړه نه غوښته چې پر مخ ولاړ سي، خو ملګرو تشویقاوه چې ته ځوان یې، موږ سپین ږیري یو چې دغه د خیر کار ته ځو، ته خو باید په سر کې ولاړ سې. موږ خو خپل شخصي کار ته نه ځو، ستاسې د ارامۍ لپاره دا خواري وړو او داسې نور تشویقي خبرې ورته کولې. خو هغه خوار چې به 2 قدمه موټر مخته بوت، بیا به قرار سو، ویل هغه دی بل راکټ وموښت، نه به ځو. په دې وخت کې زموږ د ملګرو څخه مولوي امین الله حلیم صاحب په لوړ اواز وویل: یارانو، حالات ډېر نازک دي. آیات کرسي شریفه ډېر وایاست، هسې نه چې کوم راکټ یا ګولۍ راپکښې وموښلي او د کلمې مبارکې تر ویلو ونه رسېږو. موټروان مخ په ډېره عاجزي شاته راواړوه او موږ ته یې وویل چې آیات کرسي ته څه حاجت دی، خو اخر مه پر ورځئ. خو موږ آیات کرسي ویل او مخ په وړاندې روان وو. د حکمتیار صاحب ځای ته ورسېدو، خبرې مو پیل کړې، خو د توپونو او راکټونو له درزامو یو بل نه سره اورېدل. هغه بیا یو ژورې سموڅې ته بوتلو او هلته مو خبرې سره وکړې. تر خبرو وروسته موږ هغه ته وویل چې ستاسې پیغام سمدستي استاد رباني ته رسوو. نو چې کله مو حرکت کاوه، ښاغلي حکمتیار راته وویل چې اوس لار ډېره خطرناکه ده، صبر وکئ چې د بمبارۍ او راکټونو شدت کم سي، بیا به ولاړ سي. خو موږ ورته وویل چې نه، موږ ځو، که 1 ساعت هم ژر دغه جنگي حالت د دغه کوښښ په برکت ختم سي په ارزي. او ځینې روان سو. موږ د مهداغې او ولایتي پر لار لنډ کابل ته نه سو تلای. مجبور وو چې شاته ولاړ سو. پل علم له هغه ځایه برکي برک، تنګي وردګ، شیخ آباد، میدان، پغمان، کاریزمیر او خیخانې له لارې ارګ ته استاد رباني ته ځان ورسو. په کولنګار کې مو د غرمې ډوډۍ او د ماپښین لمونځ وکړ او موټروان خپل موټر مستري ته بوتی. کله چې د تګ اراده مو وکړه، موټروان ویل چې موټر خراب دی، 1 ساعت وخت یې جوړېدل غواړي. موږ مجبور سو چې ماتل سو. موټر مازدیګر ډېر ناوخته جوړ سو.
فیصله مو وکړه چې څرنګه چې کابل ته شپه نسو رسولی نو دلته شپه کوو او سهار وختي د خیر حرکت کوو. موټروان ته مو وویل چې بېغمه موټر دې ښه جوړ که، سهار تر لمانځه وروسته د خیر حرکت دی. شپه مو د کولنګار په یو سماوار کې وکړه. دا سماوار اوږد دوکان و چې په منځ کې لار او د لارې دواړو خواو ته جګ تخت ځایونه وه چې خلک پر کښېني، چای او ډوډۍ خوري او که مسافر د شپې پاتېږي هملته بیدېږي. د دوکان په سر کې د چایو یو یا دوه لوی سماوارونه د چاینکو لپاره د اور نغرۍ او د سماوار د مالک د کښېنستو ځای و. دلته ټول ویده سو. ما خپلو ملګرو ته پخوا ویلي وه چې په سفر کې د تهجد لمونځ مه کوئ چې ټولو ته تکلیف دی، خو قاري حنیف الله صاحب او وکیل انور خان زرمتي نه پرېښول. کله چې موږ ټول پرېوتو نو وکیل انور خان او قاري صاحب د سماوار د دروازې خواته پرېوته چې په شپه کې وتل ورته اسانه وي. ټول ویده سو. په شپه کې د ستړیا په درانه خوب ویده و چې یوه چغه سوه. د هغې سره یوه بله ډېره لویه چغه او ورسره یو سم یو لوی درز سو. موږ ټول راپورته سو او خپل لاسي څراغونه مو ولګول. که ګورو قاري حنیف الله صاحب مخ او سپینې جامې په وینو رنګ ولاړ دی. موږ چې ویدېدو مسافرخانه کې بې له موږ ملګرو څخه بل مسافر نه و. په شپه کې چې موږ ټول ویده وو د مسافرخانې مالک دوه نور میلمانه راوستي وه او د قاري حنیف الله څنګ خالي ځای کې د دروازې خواته بیده کړي وه. موږ نه یو خبر سوي. کله چې قاري حنیف الله صاحب تهجد ته راپورته سو او د دروازې په لور په دې فکر چې مخکې به څوک نه وي پراته قدم پورته کړي د بېګانه مسافر په خېټه کې وخوت. هغه لویه چغه کړه. قاري صاحب خیس کړه. بله پښه څنګ ته د بل مسافر پر خېټه برابره سوه. دوهم مسافر چې د لومړي مسافر چغه په خوب کې اورېدلې وه او بیا د ده پر خېټه هم قاري صاحب ختلی و، له خوبه د لویې چغې سره پورته غورځېدلی و او د سهار لپاره د اوبو پر ډک سماوار ورولوېدی. سماوار راچپه او لوی درز یې وکړ. میدان ټول اوبو نیولی و. د قاري صاحب تندی او څنګلی خوږ او سپینې جامې په وینو رنګ ولاړ و. دغو دوو مسافرانو چې موږ سپین ږیرو ته وکته او پوه سوه چې موږ مسلحین یو او د اوربند لپاره هرې ځلې کوو، ډېر عذرونه یې وکړل. ویل یې چې دومره هم ولاکه بې غیرته یو، خو راکټو مو زړونه راکښلي دي. دوام مسافر چې پر سماوار لوېدلی و ویله ما چې د ملګري چغه واورېده د خوبه وم، لا سم بیدار سوی نه وم چې فکر مې وکړ چې دا دی پر ما هم راکټ راولوېدی. په هغه شپه موږ ټولو د تهجد او ورپسې د سهار لمونځونه وختي وکړه او روان سو. داسې کیسې خو په خوله اسانه ښکاري مګر په عمل کې ډېرې مشکلې دي. همدا راز یوازې د جلال آباد په پلا چې هلته مجاهدي مشران د یو توافق لپاره راټول کړي وه د اصلاحي شورا سپین ږیرو چې دا ور سناتور صاحب هم راسره و 20 ورځې رهبرانو ته په عذر د توافق په تمه تېرې کړې. ما هلته د رهبرانو ترمنځ تګ راتګ کاوه او راپور به مې هره ورځ اصلاحي شورا ته وړاندې کاوه څو بالاخره یو توافق ته ورسېدو. تر هر څه یې دا زور غوښت چې کله به د یو مشر ملیشو یوه وړه پوسته له مخالف لوري ونیول نو بیا به موږ ته پر ټولو کړو جرمونو پښیمانه سو. خو موږ به دا هر څه د یو عالي هدف او ملي ناورین د ختمولو په منظور په حوصله تحمله کاوه. رښتیا هم دې سپین ږیرو ډېر زحمتونه یووړه. الله عز وجل یې اجرونه ورکړي. ښه مې یاد دی چې زموږ پر دغه جرګې د اصلاحي شورا نوم سناتور صاحب چکنوري پیشنهاد کړي. هغه استدلال کاوه چې زموږ اسلافو همداسې د خیر کارونه کړي دي لکه اوس چې موږ یې کوو، چې په هغه سلسله کې د خپل مرحوم پلار چکنور ملا صاحب د اصلاحي هلو ځلو ذکر وکړي. د مجلس نورو دوستانو هم د دغه سلف صادق چکنور ملا صاحب په پیروي پر خپل دغه تاریخي اقدام د اصلاحي شورا نوم کښېښود. ما د چکنور ملا صاحب په باره کې پخوا د وطن د نورو افتخاراتو په لړ کې لږ ډېر اورېدلې وه، خو چې د هغه مرحوم خلف صالح سناتور صاحب مې د اصلاحي شورا په مجلسونو او هلو ځلو کې ولیدی نو روایت د روایت تصدیق وکړي. سناتور صاحب هم د خپل پلار په شان چې کله یې هم هیوادوالو ته د خدمت ضرورت و ځان نه دی سپمولی. د اصلاحي شورا د هلو ځلو یوې وړې شمې ته زما پورتنۍ اشاره د دې لپاره وه چې زه تاسو ته د سناتور صاحب سره او د هغه په واسطه د چکنور ملا صاحب سره خپل رابطه وښیم. په دې ترتیب زه ځان د دغو دوو مصلحینو پوروړی بولم. زه د مرحوم چکنور ملا صاحب د دغه پور د ادا او په ثواب کې د داخلېدو دپاره دا څو کرښې توروم او پیغام خپروم.
یو بل سبب هم چې زه دغه لیکنې ته وهڅولم هغه دا و چې موږ اوس د چکنور ملا صاحب غوندې کسانو او د هغه پر پله د یو مماثل کردار ادا ته اشد ضرورت لرو. ما چې د دې لیکنې لپاره قلم را واخیست نو څو سوالونه او د هغو جوابونه په ذهن کې راته پیدا سوه چې د ده یاد ولې اوس تازه کوو. د ده خو اوس اډونه خاورې دي. آیا د چکنور ملا صاحب اولاده غواړي چې د هغه تاریخ ژوندی کړي؟ ممکن. که دا کار دوی کوي نو افرین پر داسې اولاد څه چې د خپلو مشرانو قدر کوي او ولس ته هم ورپام کوي چې د دغسې عظیمو هستیو قدرداني د دوی وظیفه ده، چا چې ټول ژوند د خپل ولس په خدمت کې تېر کړی و. ژوندي ولسونه همداسې دي. بل سوال دا راته پیدا سو چې آیا موږ د چکنور ملا صاحب په رایادولو سره د هغه افسوس اظهار کوو چې که مو د ده غوندې ښه ملایان اوس درلودی نو کار به مو داسې ویجاړه نه وای؟ نه، کافي ملایان اوس شته، بلکې د کمپیوټر او انټرنیټ په دې عصر کې چې د مځکې تناوونه هم ډېر لنډ دي، یقینا به تر ده ښه ملایان او عالمان لرو. آیا موږ د ده په شان ښه صوفیان اوس نه لرو چې کار مو ویجاړ دی؟ نه، کافي شته. آیا اوس موږ زورور پیران نه لرو او که وای نو زموږ دا غرقه بیړۍ به یې د نجات ساحل ته په یوه چوف رسولی وای؟ نه، داسې نه ده. د پیرانو موږ اوس لرو. آیا چکنور ملا صاحب په چالاکۍ او د خولې په صفایي خلک په ځان پسې روان کړي وه او اوس موږ هغسې چالاک خلک نه لرو؟ نه، اوس موږ داسې کسان لرو چې د ویښې مور له غېږې اولاد تښتولی سي او اوښ په بډه وهلی سي. چې داسې ده نو ولې بیا د ده یاد اوس تازه کوو او هغه کومه خلا ده چې د په یاد ډکول غواړو؟ آیا غواړو چې د داسې شخصیتونو د یاد په مجلس کې موږ هم یاد سو او خلک ووایي چې موږ هم یو څوک یو؟ آیا غواړو په دې پلمه یو څه ګډې وډې ولیکو چې د اهل فضیلت د تذکرې د ثبت د لیکوالانو په قطار کې شامل سو؟ نه، دا یوه هم نه ده. زه موضوع ته بل شانې ګورم او هغه دا چې موږ په وطن کې اوس یوه لویه اجتماعي او سیاسي خلا لرو چې د مرحوم چکنور ملا صاحب د تعلیماتو او نقش قدم په تعقیبولو تر ډېره حده ډکېدی سي. د ده له یاده زما هدف همدا دی. غواړم د ملا صاحب څه لنډه پیژندګلوي وسي. د مرحوم چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه اصلي نوم ملا امیر محمد او تخلص فقیر چکنور کاوه. په قوم مومند او د ننګرهار د مومند درې د چکنور د کلیو. هغه په 1222 هجري شمسي شاوخوا کې زیږېدلی او په 1310 شمسي هجري کې وفات سو. په نارینه اولاد کې 10 کلن ماشوم زوی ورڅه پاته سو چې نوم یې غلام نبي پرې ایښی و. مریدان او مخلص ورته اغاجان، ځینې سناتور صاحب او ځینې سناتور صاحب اغاجان ورته وایي. چکنور ملا صاحب مرحوم مروجه دیني علوم څه په خپله سیمه او نور په هندوستان کې حاصل کړي وه. د خپل وخت ښه عالم و. په پښتو، فارسي، اردو او عربي ژبو ښه پوهېدی. د نفس د تزکیې په باره کې باید عرض وکم چې د چکنور ملا صاحب په وخت کې پیري او مریدي او مسلطه اجتماعي پدیده او د وخت او شرایطو غوښتنه وه. په هغه وخت کې شاوخوا ډېر مشهور علما او اهل طریقت وه لکه د تګاو ملا حمیدالله صاحب، د شینوارو صوفي علمګل صاحب، د سرکاڼو میا صاحب، د بودخاک ملا عبدالشکور مجددي صاحب، د اسلامپور جان پاچا، د ترنګزو اجه صاحب او داسې نور چې اکثره د هغه وخت د مشهور عالم دین مجاهد او مصلح ملا نجم الدین اندړ چې په اډې ملا صاحب مشهور خلیفګان وه. چکنور ملا صاحب مرحوم هم د شرعي علومو تر حاصلولو وروسته د طریقت په سل کې د اډې ملا صاحب مرید او خلیفه سو، خو وروسته د څلورو سرو مشهورو طریقو قادریه، نقشبندیه، چشتیه او سروردیه مأذون سو او په دغو ټولو طریقو یې ارادتمندانو ته ارشاد کاوه. د علم او دعوت خپرولو ټولنیز اصلاح کې د چکنور ملا صاحب اغیزه دا وه چې دی خپله ډېر لوی عالم و، صوفي و، خو داسې صوفي نه و چې په خانقاه کې ناست و او د ټولنیزو مفاسدو د مخنیوي او د اصلاح کار ته یې شا ګرځولی وه. هغه بې له شکه صوفي و خو د طریقت تکمیل د شریعت په تطبیق کې کاته. هغه خلکو ته د خیر دعوت د پیغمبر علیه السلام میراث ګاڼه چې علماو ته پاته دی. هغه نورو ته ښه رسول، مرور پخلا کول او ټولنه اصلاح کول د خپل رسالت جز باله او په دې حدیث مبارک عقیده وه چې خیر الناس من ینفع الناس. ښه د خلکو هغه دی چې نورو ته خیر ورسېدی. د انساني تهذیب سطحه همدا ده.
هغه وخت چې په وطن کې د سقاوي هرج مرج او یا په هغو سیمو کې چې مضبوط حکومت وجود نه درلود، شکنور ملا صاحب په ښه تدبیر او ټینګه اراده دغو سیمو ته ځان رساوه او په ولسونو کې به یې د پخلاینې، اصلاح، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار کاوه. اخلاقي مفاسد یې ورکول او ټولنه پر سمه لار رهنمایي کول. دی په حقیقت کې یو ډول حکومت و. وایي چې مرحوم قیام الدین خادم یو وخت د ملا صاحب د نفوس په سیمه کې غلو وشکاوه. خادم صاحب ولسوال ته د غور دپاره ورنغی، بلکې چکنور ملا صاحب ته په عرض ورغی. د هغه ځای د غور باله نه حکومت. ملا صاحب په خپل واز او نصیحت د ظالم او مظلوم دواړو سره مرسته کول. د مظلوم مرسته کول او د ظالم لاس یې د ظلمه لنډاوه. د مفاسدو مخنیوی او د محاسنو ترویج خپله دنده بلل. د په لسګونو جماعتونه په مختلفو ځایونو کې جوړ کړي او ملایان ورته مقرر کړي وه. په دې ډول مرحوم ملا صاحب نه یوازې په هغو سیمو کې د حق، د ارشاد او ټولنیز اصلاح کار کاوه، بلکې د یوه نظم او افهام و تفهیم د ایجاد کار هم کاوه. دغه سبب و چې کله به د یوې خواته حرکت کاوه نو خلک به وختي لا خبر وه او د هغه درناوي ته به راوتل. چا به یې د فیصلې څخه سر نه سور غړولی او چې کله به یې د غذا لپاره غږ وکړي نو همدا ملایان او مشران به ولسونه ورته راحضرول. چکنور ملا صاحب د خپل علم، تقوا، دور اندیشي، دلاوري او سیاسي بصیرت په برکت په ځانګړي صورت ډیرو. د په یوازې سر هغه څه کول چې د یو ولایت وایي، څه چې د وخت ځینې پاچان هم نسوای کولی. زما یاد چې په افغانستان کې وخت د دولت یو مشر د ښځو ولور 300 افغانۍ کوي. ډیرو خلکو دا ښه کار وګاڼه، خو اکثریت خلکو د دولت د رئیس دغه شی کار بد وګاڼه او مقابله یې ورسره وکړه. هغه د خپلو ټولو وسایلو په زور د فوج په شمول کومه کامیابي حاصله نه کړی سوی. خو چکنور ملا صاحب د ګوډې د شربتو په یوه کاسه ګړوبۍ د نورو خوندې او لوڼې مړو ته ور ودولې او نه یوازې خلکو عکس العمل نه ښود، بلکې هغه یې متبرک او نیک فال ګاڼه. هغه بل د دولت رئیس د توپ، ټانک، جنګي الوتکو او د خزانې په زور نسوای کولی خلک جنګ ته حاضر کړي، بلکې له پخواني حکومتو ورته پاته عسکر هم ځینې تښتېده. د ده په صف کې هر چا خپل ولاړه شرم او بېغیرتي او د ده د حکومت په دفاع کې خپل مرګ مردار باله. خو چکنور ملا صاحب ته به د جنگ د اعلان په اورېدو سره په زرو خلک په خپله خوښه بې له جلب و احضاره خپله ډوډۍ و پیاز په شا ازرېدله او د ملا صاحب تر قوماندې لاندې یې مرګ فخر باله. وایي د استقلال د غذا په پلا یو جالوان ګلغریب کاکا ته دا وظیفه ورکول سوې وه چې هغه به خلک او د غازیانو د اړتیاو شیان پرود باسي او راپورې باسي. یوه ورځ جالوان ته فکر پیدا سو چې مبادا په غذا کې د جلوانۍ ثواب تر مسلح جنگ کم وي. څومره به ښه وي چې د جلوانۍ پر ځای د ملا صاحب تر قوماندې لاندې په مخامخ جنگ کې برخه درلودی. نو ملا صاحب رحمت الله علیه ته یې عرض وکړي چې اجازه وراکه چې زه جلواني پرېږدم او د جګړې اول صف ته ولاړ سم. دا کشیش ملا صاحب له کومه پیدا کړی و او هغه بل د دولت رئیس بیا ولې دا کشیش نه درلود او ټول ځین بیازاره و تښتېده. هغه څه قوت و چې د نادرشاه پاچا ورور صدر اعظم محمد هاشم خان د خپلو لوړپوړو ملګرو سره د چکنور فقیر کور ته په سوال وروستلې وه چې د سقاوي د فتنې په ختمولو کې مرسته ورسره وکړي. خو هغه په خپل کلي کې پرپوزي په استغنا ورته ناست و. د چکنور ملا صاحب رول د خپلې خاورې د دښمنانو په ایستلو کې. که چکنور ملا صاحب مرحوم یو عالم صوفي او مصلح و نو مرد میدان هم و. هغه په خانقاه کې د دې لپاره نه کښېنستی چې د دین او وطن د دښمنانو د توپونو له غړومبې څخه غوږونه خوندي کړي. هغه د اسلامي حریم او پاکې خاورې دفاع، د شریعت او تصوف د ساتنې او ولسي ښېرازۍ مهم راز ګاڼه. چې د ولس د اصلاح وخت و نو چکنور ملا صاحب به اصلاح کول او چې د جهاد وخت به سو نو بیا به یې په سر کې ولاړو او اول ډاز به همده کاوه. په 1912 هجري قمري کې چې د 1894 میلادي سره سمون خوري، تر هغه وروسته چې امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره په 1803 میلادي کې د ډیورند تړون لاسلیک کړي، د اډې ملا صاحب رحمت الله علیه پرنګیان په صوبې سرحد کې
یا پښتونخوا کې ارام ته نه پرېښول او خپل خلیفګان یې هرې خواته د انګریزانو په خلاف د ولسونو د یو موټی کېدو لپاره واستول. په یوه خونړۍ جګړه کې چکنور ملا صاحب د اډې ملا صاحب تر قومندې لاندې د فرنګیانو سره دومره سخت وجنګېد چې له هغو څخه یې د شب قدر مستحکمه چوڼۍ ونیول. په 1440 هجري قمري کې یا 1909 میلادي کې د اډې ملا صاحب رحمت الله علیه د یو بل خلیفه د بوتخاک حضرت صاحب عبدالشکور مجددي تر مشرۍ لاندې د انګریزانو سره د عقرب ډاک په سیمه کې شانداره غزا وکړه. لکه د علم حصول او د طریقت اصول چې له پخو استادانو اخیستي وه، همداسې چکنور ملا صاحب د مسلح جهاد طریقې له خپلو مبارزو استادانو یعنې اډې ملا صاحب او عبدالشکور مجددي صاحب څخه زده کړې وې او په دې فن کې هم عملا استاد سو. ملا صاحب په 1433 هجري قمري کې یا 1915 میلادي کې بیا د انګریزانو سره په عقرب ډاک کې وجنګېدی، خو دا وارې د جنګ مشري خپله د په غاړه وه چې په نتیجه کې پر فرنګیانو حالات ډېر سخت کړه او هغو ته یې ماته ورکړه. د باچا امان الله خان لخوا د افغانستان د استقلال تر اعلان وروسته چې کومه جګړه د انګریزانو سره افغانانو وکړه، په هغې کې د چکنور ملا صاحب مرحوم کردار ډېر اهم و. د استقلال په دغه معرکه کې چې په 1298 هجري شمسي یا 1919 میلادي کې واقع سوه، په ختیځ محاذ کې د ډکې، ازارنه او ګردې تور څپر او سپین څوکۍ او د شاوخوا جبهو د ولسي فوج مشر چکنور ملا صاحب و. هغه خپل کارونه د ملا عبدالرازق اندړ سره چې د امان الله خان لخوا د ټول سرحدي سیمو د جنگ ناظم اعلی و په تفاهم سرته رسول او په دې ډول یې انګریزانو ته د جنگ یوه پراخه جبهه جوړه کړې وه. د سپینې څوکۍ جبهه چې د خیبر له پاسه پرته وه، په لواړګي او شینوارو کې د چکنور ملا صاحب د مخلصو او نورو غازیانو لخوا هم تقویه کېده. په دې غزا کې د ملا صاحب مرحوم کردار ځکه ډېر مهم و چې که د هغه پوهه، درایت او مقاومت نه وای او په ازارنو کې د انګریزي پوځ سره د ده د لښکرو مېړنۍ مقابله نه وای، نو یقینا به د افغان فوج ماته چې د سپاسالار سالم احمد خان د کمزوري ارادې نتیجه وه، د انګریزانو په فتح بدله سوې وای. چکنور ملا صاحب مرحوم په لږو خلکو ډېر کردار ادا کولی سوی. د انحضرت صلی الله علیه وسلم په پیروي اول خلک ذهنا یو کار ته جوړول او بیا د کولو یې ورته ویل. په کار کې چې عقیده او اخلاص وي، لږ خلک ډېر څه کولی سي. عقیدې او اخلاص په ډېرو لږو او کمو کسانو محیر العقوله کارونه کړي دي. روایت دی چې د استقلال د غزا په وار د ازارنو په سیمه کې د فرنګي په مقابل کې د مورچو د کیندلو پر وخت د ملا صاحب سره ډېر لږ کسان وه. ګل امیر شنواری د مشهور صوفي شاعر حمزه شنواری خسر چې د ده مرید و، پوښتنه ځینې وکړه چې په دومره لږو کسانو به د فرنګي د لوی لښکر سره څنګه مقابله کوو؟ ملا صاحب مبارک په ډېر متانت، یقین او قوي روحیات ورته ومثل او ورته ویې ویل: بچی غم مه کوه، په ډېرو او لږو نه ده، الله تعالی به د دې میدان ټولې ډبرې کافرانو ته غازیان کړي. د ملا صاحب پر دغه مبارک آیات یقین و چې ډېر ځله یوه کوچنۍ با ایمانه ډلې د بې ایمانو پر یوې لویې ډلې بری موندلی دی، خو په صبر او استقامت. بې له شکه الله پاک د صابرانو مل دی. همداسې وسوه، و سیمې ته د فرنګي د فوج په رسېدو سره له هرې خوا بې شمېره غازیان را پیدا سول. پر فرنګي اول ډزم ملا صاحب وکړ او د ده له ډز سره غازیانو پر انګریزي لښکر داسې هجوم وروړ چې هغوی یې ټول تارومار کړل. د چکنور ملا صاحب د یاد ضرورت اوس ځکه دی چې مرحوم چکنور ملا صاحب عالم رباني، سالک سمداني، مصلح مجتمع او مجاهد فی سبیل الله و. هغه په یو خاص قوم او سیمه امر نه درلوده. حضرت رحمان بابا رحمت الله علیه چې په قوم مومند وایي: زه عاشق یم سرکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داود زه یم نه مومند. موږ ملا صاحب مرحوم هم نه د مومندو او نه د ننګاریانو یوازې بولو، بلکې هغه زموږ د ټولو دی. زموږ نومیالي زموږ د ولس په یوې معینې قومي پښې اړه نه لري. البته د هغو افتخار دی، خو زموږ ټول ورسره شریک دی. زموږ په ګران هیواد کې ډېر لوی شخصیتونه تیر سوي دي چې ټول په نازیږو. موږ د یو چا د قوم ذکر صرف د هغه د پیژندنې په خاطر کوو. ډېر داسې ملایان او پیران موږ ته پردو راستولی دي چې موږ یې ځای و نسب نه پیژند. پردو راته ویل چې دا مبارک په نسب فلانی او د فلاني ځای دی. موږ په پټو سترګو
باور په کړی دی او پسې تللي یو، ګمراه کړي یو او د مکې په امید او تلاش ترکستان ته بیولي یو. په دغه ځای کې موږ وایو چې مرحوم چکنور ملا صاحب د هغو مجهولهویه ملایانو، پیرانو او مشرانو څه نه و چې چا یې کوچنیوالي نه و لیدلی، پلار و نیکه یې خلکو نه پېژندل او کور و وطن یې نه و معلوم. که نه داسې لوی کسان په دومره وړه چوکاټو کې بیا نه ځایېږي. لوی خلک خو ملتونه جوړوي او ځان په قوم و قبیله کې نه محصوروي. هو هغوی په یوازې سر امت وي. ان ابراهیم کان امه. مرحوم ملا صاحب که قوم ته عقیده درلودی نو بیا به یې د اډې ملا صاحب، ملا نجم الدین اندړ او حضرت عبدالشکور مجددي تر قومندې لاندې خپل سر په مسلح جهاد کې په لاس کې نه اخیست. که د قوم خبره وای نو هغه بیا د ترنګزو اجه صاحب او حاجي ملا عبدالرازق اندړ سره د جهاد په لیکو کې نه دی. که د قوم خبره وای نو هغه به د ټولنې د اصلاح په کار کې له خپله قومه اخوا ته پښه نېښولی. اوس موږ تر بل هر وخت ډېر د چکنور ملا صاحب غوندې کسانو ته اشد ضرورت لرو. داسې کسانو ته چې هویت یې راته معلوم وي خو ځان د ټول ولس بولي. موږ اوس داسې مؤمنو، عالمو، پوهو او متقي کسانو ته اړ یو لکه چکنور ملا صاحب چې د ژوند په مختلفو پړاوونو کې زموږ ولس ته د ایماندارۍ، پوهې او صادقانه خدمت امتحان ورکړی وي. اوس چې په وطن کې یو مسلط حکومت نسته، د همداسې مصلحینو لکه چکنور ملا صاحب ضرورت دی چې کلي په کلي وګرځي او د ولسونو ګوډې او ماتې ورسمې کړي. خو تر دغه لومړی اوس چې پر ګران هیواد بیا د پردو تسلط دی، د مرحوم چکنور ملا صاحب رحمت الله علیه غوندې مؤمن او د لوړ شخصیت کسانو ته اشد ضرورت دی چې راوړاندې سي، موجوده لوی اجتماعي خلا ډکه کړي او په خپل سیاسي بصیرت دا ماته کښتۍ د نجات ساحل ته ورسوي. د چکنور ملا صاحب له یاد څخه زما موخه او هدف همدا دی. د ملا صاحب مرحوم روح او اخلاف صالح ته په دعا یم. درناوي، فاروق اعظم.